چنګیز خان څوک و؟ هغه ولې مشهور دی؟ افغانستان باندې ولې حمله وکړه؟ افغانانو څنګه مقاومت وکړ؟ دې جګړې افغانستان ته څه تاوانونه ورسول؟ د چنګیز خان مرګ څنګه وشو او قبر یې ولې تر ننه پټ پاتې دی؟ په دې ویډیو کې به د چنګیز خان د ژوند د هغه د حملو او خصوصا د افغانستان سره د هغه د جګړو کیسه واورئ. دا به هم وګورئ چې افغانانو څنګه د هغه پر ضد زورور مقاومت وکړ، څه ډول خپل کلتور، دین او هیواد ساتنه وکړه. چنګیز خان یو ډیر زړور او مشهور مغولي مشر و چې د 14مې پیړۍ په شروع کې ډېرې سیمې فتح کړې. د هغه اصلي نوم تموجن و، خو وروسته خلکو ورته چنګیز خان ویل چې معنی ده د نړۍ ستر مشر. چنګیز خان په 1206 میلادي کال په شاوخوا کې د مغولو ټول قومونه سره یوځای کړل او یو لوی فوج جوړ کړ. په دې سفرونو کې چنګیز خان د افغانستان سیمو ته هم راغی. هغه غوښتل چې د افغانستان له لارې ایران ته لاړ شي، خو د افغانستان خلک ډیر زړور وو او له چنګیز خان سره یې سخته جګړه وکړه. په اول سر کې چنګیز خان له افغانستان سره سوله غوښته، خو کله چې د هغه سفیران په هرات، بلخ او مزار کې ووژل شول، نو هغه ډیر غوسه شو او فیصله یې وکړه چې افغانستان ته فوج ولېږي او دغه سیمه ونیسي. کله چې چنګیز خان ته خبر ورسید چې د هغه سفیران وژل شوي، نو هغه ډیر قهرجن شو. ده وویل چې دا د مغولو توهین دی او باید انتقام واخیستل شي. په 1220 میلادي کال کې چنګیز خان له خپل فوج سره د افغانستان په طرف روان شو. دوی له شماله د بلخ له لارې افغانستان ته داخل شول. په هغه وخت کې بلخ یو ډیر ښکلی او شتمن ښار و چې ډیر کتابونه، مدرسې او پوهانې لرل. خو کله چې مغول دغه ښار ته ننوتل، نو دوی هر څه وران کړل. مغولو بلخ ته اور واچاوه، خلک یې ووژل، کتابخانې وسوځولې او د ښار ډیرې ودانۍ یې ورانې کړې. دا د افغانستان د تاریخ یو ډیر غمجن وخت و. چنګیز خان غوښتل چې خلک وویروي ترڅو نور ښارونه بې له جګړې تسلیم شي. وروسته له بلخ هغه هرات، غزني او نور ښارونه هم ونیول. کله چې مغولي فوج بلخ او شاوخوا سیمې ونیولې، نو خلکو ته دا پیغام ورکړ که تسلیم شئ نو ژوندي به پاتې شئ او که مقاومت وکړئ نو تباه کیږئ. خو د افغانستان خلک زړور وو. په ځینو ښارونو کې خلکو مقاومت وکړ لکه هرات او غزني. دوی کوشش وکړ چې خپل ښارونه وساتي، خو د مغولو فوج ډیر قوي او بیرحمه و. په هرات کې ډیر خلک یو ځای سره راټول شول او د مغولو په وړاندې وجنګېدل. دا جګړه څو ورځې روانه وه. بالاخره مغولو ښار ونیو او ډیر خلک یې ووژل. په غزني کې هم همدغه حال و. هلته هم خلک کلک ودرېدل، خو مغولو د ښار برجونه او دیوالونه وران کړل، کورونه یې وسوځول او خلک یې له خپلو کورونو وشړل. مغولو نه یوازې ښارونه وران کړل، بلکې ډیر پوهان، لیکوالان او د دین خلک یې هم ووژل. دا هر څه د چنګیز خان د انتقام برخه وه، ځکه هغه غوښتل ټول خلک وویروي. کله چې مغولو ښارونه ونیول، هغوی خپل قانونونه او اصول هم راوړل. مغولو کوشش وکړ چې د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي ترڅو هیڅوک بیا د هغوی پر ضد ونه درېږي. د افغانستان ډیر خلک غرونو ته وتښتېدل، هلته یې پټ ځایونه جوړ کړل او له هماغه ځایه د مغولو پر ضد جګړه شروع کړه. دې رقم جنگ ته چریکي جګړه ویل کیږي. په خاصه توګه د غور، بدخشان او نورو غرنیو سیمو خلک ډیر زړور وو. هغوی به د مغولو کاروانونه نیول، سرتیري به یې وژل او بیا به پټنځایونو ته ستنېدل. چنګیز خان پوه شو چې د افغانستان خلک په اسانۍ نه تسلیمیږي، نو ځکه ډیر فوجونه واستول، خو بیا هم خلک یې نشول ماتولی. که څه هم مغولو ډیر ښارونه فتح کړل، خو هغوی ونه کړای شول چې د افغانستان غرني خلک په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راولي. د مغولو د حملو له امله افغانستان ته ډیر تاوان واوښت. ښاري ژوند ختم شو، مدرسې او جوماتونه وران شول او ډیر پوهان یا ووژل شول یا نورو هیوادونو ته وتښتېدل. په دې وخت کې د افغانستان اقتصاد هم سخت نقصاني شو. کروندې وسوځېدې، مالونه له منځه لاړل او خلک له لږې ناروغیو او جنګ نه ډیر ځورېدل. سره له دې سختو حالاتو د افغانانو حوصله او میړانه ختمه نه شوه. دوی پوهېدل چې دا وخت به تیر شي او بیا به خپل هیواد آباد کړي. مغولو که څه هم ډیر زور لرو، خو دوی یوازې جګړې کولې، هیوادونه ورانول. له همدې عمله هغه ځایونه چې دوی نیولي وو ډیر ژر بیرته وران شول او خلکو له دوی کرکه پیدا کړه.
د چنګیز خان فوزونه له افغانستان وروسته ایران ته لاړل، خو په افغانستان کې تر ډیر وخته پورې اغیزې پاتې شوې. خلک لا هم د هغه وحشتناک وخت کیسې له یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. د مغولو له حملې وروسته افغانستان ته ډیر وخت پکار و تر څو بیرته جوړ شي. ښارونه ورو ورو بیا ورغېدل، خلک بیرته خپلو کلو او ښارونو ته راستانه شول، خو دا بهیر ډیر مشکل و. چنګیز خان په 1220 میلادي کال کې د مغربي ایشیا سلطنت په ضد یوې جګړې کې ووژل شو. د هغه د مرګ وجه تر اوسه معلومه نه ده. ځینې تاریخ پوهان وایي له آس نه ولیدو، نور وایي په جګړه کې ټپي شو، او ځینې دا هم وایي چې هغه ووژل شو. خو تر مرګ وروسته چې څه پیښ شول هغه هم له رازونو ډک داستان دی. د هغه جسد یې په پټه بیرته مغولستان ته ویوړو. د جنازې کاروان د داسې لارو نه تیر شو چې څوک پرې نشي تللی تر څو د قبر ځای پټ پاتې شي. کله چې چنګیز خان خاورو ته وسپارو، په هغه ځای باندې زرګونه آسونه وزغلول تر څو د قبر نښې ورکې شي. کوم کسان او عسکر چې د چنګیز خان د مړي ښخولو کې شریک وو او یا چې چاته د چنګیز خان قبر معلوم وو، هغه ټول هم ووژل تر څو راز افشا نشي. په کوم ځای کې چې د چنګیز خان قبر و، د هغه د پاسه سیند تیر کړ تر څو د هغه قبر معلوم نشي. شوروي اتحاد په 20مه پیړۍ کې کوشش وکړ چې د چنګیز خان قبر پیدا کړي، خو ناکام شو ځکه سیاسي حالت او د مغولو دینی عقیدې د لاسرسي مخه ونیوله. د مغولو په رواج کې د قبر سپړل یو منع شوی عمل ګڼل کېده، خاصتا د داسې لوی مشر لکه چنګیز خان. وایي چنګیز خان هم خپله غوښتل چې قبر یې پټ پاتې شي. د پیړیو طبیعي بدلونونه، بارانونه، واورې او ونې ممکن نښې له منځه وړي وي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې هغه به ښخ شوی نه وي بلکې سوځول شوی به وي، خو دا د هغه وخت له مغولي رواج سره سمون نه خوري. نور ګمان کوي چې ښایي چنګیز خان د ځمکې لاندې یوې ماڼۍ یا تالار کې ښخ شوی وي، لکه د مصر فرعوني مقبرې. د چنګیز خان د مرګ وروسته د هغه زامنو او لمسیانو د مغولو سلطنت ته دوام ورکړ. هغوی هم ځینې وختونه افغانستان ته راغلل، خو دومره زورور نه و لکه پخپله چنګیز خان. د مغولو حکومت بالاخره کمزوری شو او افغانان بیا ورو ورو خپلواک شول. د خلکو زړورتیا، یووالی او مبارزې دا ممکنه کړه چې هیواد بیرته سر راپورته کړي. که څه هم مغول تل د ویرې او وراني سمبول ګڼل کیږي، خو وروسته ځینې مغولي واکمنانو د علم، هنر او تمدن ملاتړ هم وکړ. د مثال په توګه د چنګیز خان لمسی هلاکو خان او نور وروسته واکمنان د مدرسو او ښارونو جوړولو ته هم پاملرنه وکړه. خو د افغانستان خلکو هیڅکله د چنګیز خان ظلمونه او ورانکاري نه ده هیره کړې. لا هم د هغه نوم د وحشت، تباهۍ او لوټ یادونه کوي. د چنګیز خان د حملو یاد اوس هم د افغانستان په ډیرو زړو کیسو، شعرونو او متلونو کې ژوندی دی. خلکو به خپلو ماشومانو ته دا کیسې کولې تر څو د هغوی میړانه، حوصله او وطن پالنه ژوندۍ پاتې شي. په ډیرو ځایونو کې لا هم د هغو پیښو نښې پاتې دي، لکه زړې کلاګانې، وران شوي ښارونه او د تاریخ روایتونه. د بلخ زوړ ښار، د غزني برجونه او د هرات ځینې زاړه آثار د هماغه دور یادونه کوي. تاریخ موږ ته ښیي چې که هر څومره زورور حمله کوونکی راشي، که خلک یو موټی وي، خپل دین، خپل کلتور او خپل هیواد وساتي، نو هغوی ماتېدلی نشي. افغانانو د مغولو په وړاندې نه یوازې له تورو او غشو کار واخیست، بلکې له عقلمندۍ، اتحاد او زړورتیا هم کار واخیست. دا ارزښتونه د افغان تاریخ مهمه برخه ده. په آخر کې چنګیز خان لاړ، خو افغان ملت پاتې شو. دا د دې ثبوت دی چې ظلم نه پاتې کیږي، خو حق تل ژوندی وي. د چنګیز خان حمله د افغانستان لپاره یو تاریخي امتحان و. که څه هم هغه وخت ډیر دردناک و، خو افغانانو دا ثابته کړه چې دوی یو زړور، مقاومت کوونکی او غیرتمند ملت دی. له دې تاریخه موږ دا درس اخلو چې د ازادۍ قیمت ډیر لوی دی او د هیواد ساتنه قرباني غواړي. زموږ نیکونو دا قرباني ورکړې او موږ باید د دوی له تاریخه عبرت واخلو. نن ورځ هم د چنګیز خان کیسه موږ ته دا را یادوي چې هیڅوک نشي کولی یو ملت له منځه ویسي که هغه ملت یووالی، ایمان او جرأت ولري. افغانستان که څه هم د تاریخ په اوږدو کې د ازمایښتونو سره مخ شوی، خو بیا هم ولاړ پاتې شوی دی. دا د دې خاورې د خلکو د میړانې نښه ده. ظالم تل له منځه ځي، خو حق، زړورتیا او وطن پالنه تل پاتې وي. دا زموږ د تاریخ ویاړ دی.